قدرمنو دوستانو سلامونه، خدای دې وکړي ټولو به راته روغ او جوړې وئ. لیدونکو تاسې به زموږ تېرې خپرونې لیدلې وي چې موږ دلته په سفرې کې کلي وي د وټور ولسوالۍ د سفرې کلی. دلته خو مختلف قسمه کلي دي، دلته ډېر کلي دي، خو موږ دغه ځای کې چې دی تاسو ته نورې خپرونې وړاندې کړې وي. ستړی مه شې ورور صحت ښه دی په خیر. او د دغه ځای خپرونې تاسې به طبعا لیدلې وي چې راغلی یم دغه بر سر ته را رسېدلی یم دوستانو. او دلته ډېر ښکلي باغونه دي، د خوبانو دي، د الوچو دي، د چارمغزو دي، نو مختلف قسمه باغونه دي. تر پایه را سره مل شئ، ډېره خوندوره خپرونه درته لرم. ستړی مه شې وروره، څنګه صحت ښه دی؟ اول به راته ځان معرفي کړي. زه کتاب الله د وټپور ولسوالۍ څپرې د کلي اوسېدونکی نشان زوی. څنګه یې ژوند څنګه تېرېږي؟ په ورځې شپې ښې روانې دي؟ بس ګزاره کوي، ښه دي. ښه. او دا راته ووایه چې زده کړې کې زده کړې خو هم تر 12مه پورې کړې دي، او د اوس مهال امتحان هم د کانکور نه دی ورکړی. ښه ښه. 12مه پورې د زده کړې په کوم ځای کې کړي؟ 9 کاله هم دلته دره کې ویل، او 3 کاله لاندې ولسوالۍ ته ښکته کېدو وټپور ته. نو دا خو خورا ډېره سخته نه ده؟ تکلیف ډېر زیات دی، ځکه چې لاره دا خو تقریبا 4 ساعته چې راخېږي پیاده پلي مزل دی. او د 3-4 ساعته لار د لرې مزل دی. خوراک روغه ورځ مقصد لږي پکې. او بس سهار ځو ماښام ته یې لاره رسو. ښه. نو 12 نه دې په دغه سختیو کې ځان فارغ کړی دی. اوس په راتلونکي کې څه پلان لرې؟ کانکور ورکوې؟ پوهنتون ته ځې؟ راتلونکي کې غواړو ثبت نام کړی چې امتحان ورکړو پوهنتون ته. ثبت نام دې کړی دی؟ څه کال فارغ شوی؟ 13 کال فارغ شوی یم، خو هغه کې مې ثبت نام ونه کړ، 100 کال مې و. ښه ښه. او دلته اوس فلحال په څه کارونو بوخت دي؟ فلحال بس نورستان یو ځای بل ځای ځو، او خپله غریبي کوو، خواري مزدوري کوو، بېرته راځو خپل کلي. دلته پرې سفر کې ژوند څنګه تېرېږي؟ ژوند ښه دی؟ ژوند خو بس سخت دی، ځکه چې کارونه نشته، اوبه نه لري زموږ علاقه چې فصلونه وشي. بس مشکلات ډېر زیات دي. د ښار ژوند ښه دی که د دې ځای؟ د ښاریاتو ژوند به ښه وي، ځکه چې دلته سهولتونه زیات دي، دلته تکلیفونه ډېر. او که سهولتونه دلته ډېر شي نو بیا څنګه دی؟ که سهولتونه ډېر شي نو بیا زموږ د درې ژوند ډېر ښه دی. ښه دی؟ وجه څه ده چې دلته ښه دی؟ هوا برابر ده، او باغیت زیات دي، خو کمښت د اوبو دی چې دلته اوبه نشته که نه؟ ښه ښه. ډېره مننه ورور، ژوندی اوسې. ښه. درنو لیدونکو، د دغه ملګري خبرې تاسې واورېدې. دا چې دی د وټپور ولسوالۍ د سفرې کلی دی، دره ده چې ډېر یو ښکلې منظرې لري، ډېر ښکلي میوه‌جات لري، نیالګي لري، او داسې دنګ دنګ غرونه لري. تاسې ګورئ دغه دنګ دنګ غرونه چې د دغه د ښایست بیا نو څه ووایم شان نشته دی. ډېر ښکلی ښایست لري. کونړ ټول ښکلی دی، او موږ درته د کونړ نور ښایستونه وړاندې کړي دي، او انشاءالله په راتلونکي کې هم وړاندې کوو. خدای بیا نو یوه بله بېلګه ده چې څومره ښکلې منظرې لري او څومره ښکلی ښایست لري. ځو دغه ځای کې د چارمغزو او د خوبانو باغونه دي، هغې ته هم ورځو، هغه هم تاسې ته وړاندې کوم، او دلته به د نورو خلکو سره هم خبرې اترې کوو. لیدونکو دا ګورئ، دا د څېړۍ، دې ته د څېړۍ بوټی وایي، نیالګی، چې دا په غرونو کې کېږي، او په کونړ ولایت کې بیا نو په دغه غریزو علاقو کې بیخي ډېر دي. لیدونکو دا تاسې ګورئ چې دا د چارمغز دی، دا که نه؟ دا د چارمغزو نیالګی دی چې اوس تازه یې کېنولی دی، لا خپل وخت ته نه دی رسېدلی. کوم چې وخت ته رسېدلي او دانې پکې دي، چارمغز پکې دي، هغې خوا ته هم ورځو، هغه هم درته وړاندې کومه.
قدرمنو دوستانو دغه د خوبانو نیالګي دي دا تاسې ګورئ دا د خوبانۍ ونه ده یا نیالګی چې دانې نه ښکاري لیدونکو دا چارمغز دي تاسې دا ګورئ دا د دغه ځای چارمغز دي دلته بیا نو هر قسمه میوه‌جات پیدا کیږي او په دغه ځایونو کې کیږي دغه خوندور چارمغز دی چې لا اوس فلحال وخت ته نه دي رسېدلي دا بیا په خپل وخت سره را څنډي او دلته ډېر خوندور چارمغز چې د کونړ چارمغز په ټول افغانستان کې نوم لري ډېرو ځایونو ته خلک د دغه ځایه انتقالوي دغه چارمغز دي او لیدونکو دغه دا چې دي دا خوبانۍ دي دوستانو دغه خوبانۍ دي دغه لاندې چې معلومیږي دغه هم د چارمغزو دا د چارمغزو ونې دي چې ماشاءالله ډېر چارمغز پکې دي خو لا وخت ته نه دي رسېدلي د وخت په تېرېدو سره یو میاشت غالبا پاتې چې دغه وخت ته ورسېږي او بیا دوی دغه اسداباد ښار کې پلوري او اسداباد ښار کې بیا ټیوال نورو ځایونو ته ننګرهار او کابل او لغمان داسې ډېرو ولایتونو ته انتقالوي د دغه ځایه لیدونکو تاسې ګورئ دغه ځوانان توتان دغه توتان چې دی اوس راڅنډي دغسې څو یې ورته لاندې ترفال نیولی دی او دغه نور یو نفر پاس خطی دی راڅنډي د دې ځای بیا نو ډېر خوندور توتان دي دوستانو تاسې ګورئ دا دلته بیا نو خلک دغسې توتان راڅنډي دا به ځان له خوري دا زمونږ بل پوځ دی دا چغار دا څه خوري پاڼې دا دغه توتانو او دا څه دي چرکی داسې کوم ځای له راوړاندې د ټول ماماګانو خبره شریک
ملګرتیا ونیسه لاس واچوه واه 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 دی ښایي ترنم وکړئ ماشاءالله ماشاءالله یاره لکه خو چې تاسو کو غیبت کوي دقه سړي یار لکه چې خوله رانه وخورې خو خبره مو پیش وي که نه څوک چې بس وي دقه سړي دوست د غیر دشمن یم یاره که ویډیو کوو اول اشاره کوه کوم دی ولا واخشه څنګه یې تیزې خبرې کوه دوستانو تاسې ګورئ دغه ماشومان زموږ لپاره راغلي دي او ډېر په مینه دغه توتان راڅنډي امره دا زما کېږي ورای د سره خوراک هم کېږي او پاتې کېږي راځه بس دی راځه راځه ټول دی بس چې را کوزېدي نو چې را ټول پاتې کېږي دا څنګه ډېره که به ښه شی راوځي دوستانو تاسې ګورئ دغه توتان چې دغه دوستانو راڅنډوال او اوس به نور پیجان کوو بس راځه بس قدرمن لیدونکو په دغه توت کې تاسې دا ګورئ دا دې ته چرچرکي وایي او دا چې دی دا یې جامې دي دلته خلک وایي چې دا یې جامې دي دا جامې دلته په دغه ونه کې دغه توت ونه کې وباسي ما مرکې دپاره راوغوښته دې سړي صبر وکړه ټول نه لمدو هاي هاي مرغمي راورسي لږ ترې راواړه اوس موږ خالي ټول دغه کې واړه بیا څه خلطه کې کوم ټول لګن کې واچو ځای کړي راواړه دې کړه لاس ته مو وا لاس مو 10 پنځه کېږي خرابېږي چې دا په ولې کار کې پټۍ سپاره مې دی وای تاسو ګاډي ور کار کوي راځي دی شه نه مې دلته راوړه څه پات دوستانو تاسې ګورئ دغه توتان یې راڅنډواله او په یو مجمع کې یې واچول اوس نو به دغه ځای کې دغه توتان نوشیجان کوو لیدونکو بیا هم توتانو ته راګرځو دلته د دې ځای خلک ډېر میلمه دوسته خلک دي
او دلته چې میلمانه راشي نو اول سر کې شوملې یا لسی دلته ورته شلومبې وایي خو لسی درته راوړي تر څو هغه ستړیا دې پرې ختمه شي خپله ستړیا چې کله ختمه کړي نو بیا دغه ځای کې په دغه نیالګو دغه ونو کې خوبانۍ شوي الوچې شوي بیا درته هغه راوړي کله چې الوچې او خوبانۍ نوشي جان کړي بیا پس د هغې نه نو لمبر د توتان وي بیا نو توتان درته راوړي تر څو توتان هم نوشي جان کړي او خوندور توتانې دي خوندورې خوبانۍ دي خوندورې راشه که نه دې ځای ته به شو لومړیو کې خو ستړی مه شي الله دې بخیر ځان به راته معرفي کړي زه د کونړ د وټپور د ولسوالۍ یم او د څپرې اوسېدونکی یم نوم مې مامور دی مامور دا راته ووایه چې ورځې شپې ښې تېرېږي بس ښه دی وروره شکر الحمدلله ګزاره کېږي او په دې حالات باندې الله ته شکر دی خو زموږ دا وطن د اوبو نه ډېر په کمزوري حالات کې روان دی نور باغونه هم کوشش دا کوو چې موږ باغیت وکړو خو باغیت هم د اوبو د لارې نه کېږي اوبه زموږ ډېرې کمزوري دي او ژوند هم دغسې ژوند دی چې په غره کې اوسېږو لاندې اواره کې ځمکه داسې د کور ځایونه نه لرو چې هلته ښکته شو نو په دې خاطر باندې هم دې غرونو کې اوسېږو مخکې مالداري وه هغه مالداري هم اوس کمه شوې ده خو موږ د اوبو سره ډېر په مشکل کې وو نو دلته د اوبو چینې نشته دی چې امکانات درته جوړ شي چینې ولې نشته مخکې څه یو موسسه راغلی و هغې د پیسکیم کار وکړو خو هغه چینې خالي صرف د څکلو دغه ته کېږي استفاده ته کېږي او د دې ځمکو د زراعت د دې اوبو دغه نه کېږي او دلته تاسې څه فکر کوئ باید څنګه کار تاسې ته وکړي چې د اوبو زمینه برابر شي داسې طریقه برابر شي اوس دا مخکې ته دا کویه دی که نه دا تقریبا په 11 متره کې دې اوبه ورکړې وي خو بېرته د بېوسۍ د چا داسې خپله هم داسې وس نه کېږي چې دا بېرته ووایي دلته په 10 مترۍ 12 مترۍ کې اوبه وځي ښې صحیح خو د خپلې غریبۍ هر سړی په دې کوشش کې دی چې سهار وځي او مازدیګره پورې خپله کومه دیړۍ برابر کړي چې خپلو بچو ته پرې رزق راوړي نو په دې خاطر کویانو ته نه برابرېږي چې کویان وکني څاګانې وکني خپلو بچو ته بس دغه رزق پیدا کوي د دې ځای خلک څه کارونه ډېر کوي مقصد په کومو کارونه دي نو د دې دا کشرۍ طبقه چې اوس کومه ده لکه د غالبا داسې به ته ویم چې د 15 نه راښکته دا طبقه چې ده دا اوس څه په مدرسو او متعلمین دي زیاتره په مکتبونو او پوهنتونونو په دې کې دي او د دې نه مشران ټول خلک ور بزګران دي مقصد تعلیم در دې ځای هم را رسېدلی دی او را رسېدلی دی خو د دې نه مخکنۍ پیړۍ چې ده لکه زه خپل عمر زما 15-18 کاله عمر دی د دې نه مخکې وروره ټول همدغه شی دی بزګران دي او دا دقانۍ کار کوي مالداري کوي خو اوس هغه مالداري هم په دې خبره کمزورې شوله چې وروره چې چا سره مال پیدا کېږي هغه دغه ته رسوي میلې ته خپل ځان ته پرې نفقه راوړي رزق پرې راوړي ته خپله څه کارونه باندې نو زه اوس خپله دقاني کومه ځکه چې دغه مخکې مې دا د پلسترو د دې شیانو کار کوو هغې نه مې اوس لاس راغسې خپله مې دا لاسونه خوږېږي هغې نه مې دغه وکړله لاسونه مې خوږېږي نو اوس همدا د دقانۍ کار کوم پټي کرم او هغه پټي م څه کال رانه خراب شو مرض یې وکړ نو څه کال حاصلات څنګه ګلۍ خراب کړل واورو خراب کړي دي نه او ګلۍ پې وشوله په دې غنمو وربشو په دې شیانو باندې ګلۍ مو شوله او مرض یې کړی دا سور غوندې مرض یې کړی سرخی ورته مونږ ویو چې د زراعت په اصطلاح ورته څه وی مونږ ورته سرخی ویو دغه باندې دغه مرضونه بیخي غنم بل کال داسې ویوه چې دا 100 دړۍ یو نیم 100 دړۍ غنم به زموږ کېدل اوس مې پرون مې ترېشل کړی دی ټول ټال 15 دړۍ غنم شوي دي او دلته ترېشل تر دې ځایه را رسېږي او ترېشل را رسېدلی دی غټې ترېشلې نه دي همدا وړوکي لاسي ترېشلې دي دلته چې کوم فصل مرض وکړي تاسې بیا څه ورڅه کوئ نو د مرض مخه یې ونیسئ چې د مرض مخه هم داسې پته خو موږ ته لګي چې دا په دوایانو باندې وس پې د چا نه کېږي چې هغه سپریان دوایان ورته راوړي او هغه دوایان دغه پې وشیندي او هغه مرض مخه ونیسي په دغه خاطر باندې هغه دغه زموږ نه خراب شو فصلونه خراب شو نو دا راته ووایه چې دلته تاسې خپله میوجاتو کې کوم حاصلات کوي میوجاتو کې موږ دغه چهارمغز دي بادام دي او دا خوبانۍ دي الچي دي بس دا شیان میان هم کرلي دي نو وسیله
دغه اندازه کې دي چې دا یې او دغه ته ایله رسېدلي دي باړ ته. دا چې تاسو څنګه مېلمستیا خلکو ته ورکوئ ما لیدونکو ته وویل تاسې هم خپله ووایئ چې مېلمه راشي په کومو شیانو یې نازوئ. نو زمونږ د وطن همدغه میوه ده که نه لکه چارمغز شو بادام شو دغه د مرخاڼو سیزن بیا راورسېږي مرخاڼۍ هغه پېژنې که مرخاڼۍ دي دغه دی الچي دي بیا د دې نه وروسته څه یو 2 میاشتې 1.5 میاشت بعد دا شفتالو رارسي انګور رارسي. خو لکه د موسم خپله میوه ده چې دغسې ورونه میلمانه موږ ته راشي نو زړه م دا غواړي چې کوم شی په موږ ښه ولګېږي او هغه موسم کې پوخي هماغه میلمه ته م راوړو دا زړه غواړي چې میلمه ته دا شی ورکړو د خپلې وسې مطابق ځکه بازارونه رانه لرې دي چې هغه میلمه ته خپل دغه ورسوو د نورې تازه میوې خو چې دلته موږ څه کومه میوه موجوده زړه م دا غواړي د ټولو ورونو د دې کلي ټول خلک میلمه دوسته خلک دي او میلمه خوښ هم دی غواړي چې هغې سره مشغولتیا وکړي او دغه خپل کومه میوه چې پخوي چې هغې ته په هغه ټیم باندې راوړي. اوس دغه موسم کې د خوبانۍ پخه ده ولیچه ده چارمغزو کې وخت شته دی او بادامو کې وخت شته. دلته چې مقصد زنانه مریضه شي یا نارینه مریض شي سخت مریض وي دلته روغتون امکانات شته کو اسداباد ښار ته وځئ یا ولسوالۍ ته وځئ د دې ځایه؟ نو دلته داسې دی چې دلته دغه روغتون پروګرام نشته صرف دلته یو شخصي ډاکټر دی چې مثال یا ناڅاپي څوک د بوټي نه ولېږي چې د پټۍ مټۍ وله وکړي نور داسې کوم عاجل مریض چې پیدا شي نو بس همدلته نه ګاډي کېچو دغه 1.5 ساعت د ګاډي مزل. دا سخته نه ده نارینه خو په هر حال خو د زنانو دپاره سخته نه ولې نه ده خو دلته د ښه خلک هم ډېر دي دغه هم ډېر دي خو اوسه پورې د کلینیک د دې پروګرام موږ ته ونه خپله کوم اقدام نه دی کړی چې دلته کوم روغتیایي مرکز دلته موږ ډېر کرتې پیشنهادونه وکړو ولسوالۍ ته تېرو ورځو کې دغه راختلي وو ډاکټران دا صحیح وکتلې وې چې دا مستحق دي چې دې ته موږ دغه ورکو هسپتال کلینیکو ته ورکو دغلته یو ځای مشخص کړی هم دی وایي چې دا ځایونه موږ ته معرفي کوي او هغې ته مزه یې معرفي کړی دی خو لا اقدام یې پرې نه دی کړی چې موږ ته دغه وکړي دا روغتون موږ ته جوړ کړي کلینیک. ډېره مننه ماموره توتان بنوشي جان. صحیح مننه. السلام علیکم. لیدونکو تاسې وکته د مامور ورور خبرې نو راځو بیا هم توتانو ته دغه غږ به اورئ دې ته پرپرکي وایي پرپرکي ورته وایي پرپرکي نو دغې اوازونه اورئ تنه یې دومره نشته خو غږ یې ډېر لوړ دی. نو لیدونکو راځو بیرته توتانو ته راګرځو چې زما کیمرامین اکرام الله بیدار دی په توتانو باندې بوخت دی دې وختونو کې. ډېره شګه پکې ده ککړۍ خالي برکاوي ډېره باسي اجره مجلس چې څنګه پوري یاره د دې نه بدل کوم دا شړه دی را او داسې به وکړو چې دغه به را پیدا کړو څوک دې را پیدا کړي راځه ته دې مازدیګري کې یو شرنګ وباسه ګوړې ته وړو ګوړې ته وړو راپیرو وایي او منګو والا بدل ته چې دا چې عسکر مو هم ځان سره راوستلی یو قسم نو لیدونکو تاسې د دغه کلیوالو دغه مینه ګورئ دوستانو دا وه د سفري درې د وټپور د سفري دره چې ما اظهار ارمان تاسې ته وړاندې کړه. دوستانو نورې خپرونې درته دلته هم لرم تاسې زموږ سره مل شئ خوندورې خپرونې درته جوړوم په راتلونکي کې درته شریکوم. په بله خپرونه کې هم په سفري کې یوه خوندوره خپرونه د مجاهدینو په باره کې درته لرم چې دلته په دغه ځای کې ډېر مخور مجاهدین پاتې شوي هغه وخت کې چې د روسانو سره به جنګېدلي دي او د امریکایانو سره جنګېدلي دي. نو تر دې ځایه پورې دغه خپرونه په همدې ځایه البته راټولومه تر بیا ښې چارې.